अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद दे टोल कतुन की बा په خیریت سره یې. زه د یو داسې شاعر کلام وړاندې کوم تاسو ته چې هغه وروستو د 25 کالو نه د معاشرې د اصلاح او د پښتون د رابېدارۍ حوالې سره ډېر کلامونه لیکلي دي او موجوده وخت سره چې ما سره د هغې کوم کلام دی نو هغه هم د پښتون د رابېدارۍ باره کې دی. واورئ او د عبرت په توګه باندې ورته غوږ کېږدئ. پښتونه ستا د پټ کې خوند څه شولو، پښتونه ستا د پټ کې خوند څه شولو، د ساګ ملو د هغه ژوند څه شولو. ستاسو زړې مینې اوس چرته لاړې، ستاسو زړې مینې اوس چرته لاړې، هغه د زړه خلک دردمن څه شولو. تاسو د یو بل نه قربان قربان وئ، تاسو د یو بل نه قربان قربان وئ، د ډېرو مینو هغه کن څه شولو. ډېر ارمانونه افسوسونه راشي، ډېر ارمانونه افسوسونه راشي، کوکا زما د زړه پیوند څه شولو.